د ملا هیبت الله له تازه اعلان وروسته کندهار کې د ډرون ګرځېدل او د مجاهد غبرګون وایي پاکستان د له دې خیانته لاس واخلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان او په ځانګړي ډول د طالبانو د واک په اصلي مرکز کندهار کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د ګزمو د دوام په تړاو له راپورونو وروسته د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دغو ګزمو ته اندېښنه ښودلې. نوموړي دا هم ویلي چې دا ګزمې د کندهار ترڅنګ په نیمروز ولایت کې هم کیږي. نوموړي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. نوموړي پاکستان ته په اشاره ویلي هغه هیوادونه چې اسلامي امارت ته وایي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي، نو اوس د ځواب ووایي چې ولې خپل فضا د افغانستان پر خلاف کاروي او د امریکا ډرون ته اجازه ورکوي چې د دوی له فضا تیر او افغانستان ته دننه شي. 7 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزي ویلي و چې یوازې امریکایي بي پیلوټ الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. امریکایي او پاکستاني چارواکو د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته کوم غبرګون نه ده ښودلی. پاکستان بیا د دوی له فضا څخه د امریکایي ډرون الوتکو راتلو په اړه چوپه خوله وي او د طالبانو اندېښنې له پامه غورځوي. طالب فعالان وایي کله چې امریکایي ډرون د پاکستان له فضا څخه د افغانستان پر ضد راځي نو موږ هم وایو چې د ټي ټي پي ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو کندهار میشت عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده څه موده مخکې په یوه غږیزه وینا کې لویدیځ ته خبرداری ورکړ چې د دیموکراسۍ خلاف ټولې کړنې به ترسره او د ده په باور اسلامي شریعت به عملي کړي. د ده په وینا په دې ترڅ کې به 20 کاله نوره جګړه هم وکړي خو د ښځو د حقونو او بشري حقونو په نومونو به د امریکا او لویدیځ هغو غوښتنو ته غاړه کېنږدي چې په افغانستان کې له دوی څخه د تأمین په اړه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.